نه دی راغلی هغه ویلن سره مې څه کار وکړو ویلن خو راغلی ډایرکټر صاحب کوم دی دا ویلن دی د بلا چترې مې لږه د چترې بلا چترې نیولې ده دې نه ماته وایي وګوره پچه إذا كنت وديخنا ما جرستك واستغيروا فتلك دي خذي التفاقة أو غجنا كيف ما بشوفه أخي بقى لوي ما نفلتر فرا كل كي بدأ بمبيو بس كده دي خذي دي خباصة ليه ونيس بدني إحنا سرشا خذي لا بسوري دي خباصي شي سوق فيلم جوړي دا فيلم دي سبا جی دا ولې ستاسو په پټکي مټکي لاندې پروت دی جوړې زما خیال دی سین ډېر ښکلی ریکارډ راځه کېنه کنه راله پټکي څنګه چې د ډایرکټر صاحب هغه هیرو څه شو هغه جینۍ څه شوه اوس به راشي فلم ډېر ښکلی روان دی دا به سوپر هیټ وي ورته یو لاک نیم روپو له هوا ورکړه که نه پیسو به دله نور هم غم وکړم خو کوم دی نو موږ سره داسې ونیل تاسو خو یې موږ به روغ فلم جوړ کړي که د هیرو راغې دا څوک دی دا هیرو دی که نه دا هیرو دی که د سلطاني د اجري څوک په خوله لاس کېږده دا هیرو دی څه شی هغه ویلی چې نن پې ته د دومره بازیګرې واړم دومره چې دا ټول کلی یې یاد ولې کړې پلار وژلی دی دې که دې چترې ولې دا شارټ جوړو دی ورشه اوسه کیمرامین نه وله راشه توپې واچوه خو دې تباه کړه ډایرکټر صاحب ته کښېنه تاسو خو زما پیسې تباه او بربادې ته په کړې کرسۍ کښېنه په سر یې کوچ زما کیمرامین څه شو څه شو ډایرکټر صاحب موجود یم دا راته ووایه چې که وباسم ورګه اوس هغه هیروین ته انتظار دی نو چې اوس هغه راشي یا به مو وایي چې مال ناشته او ټیم د روټۍ دی یا خدای راسه ویله نو هیرو رابرخ شه کنه دې ته مې یا خدایه پاکه یا الله خیر وایه اوس په لانجه اورېدلو ډایرکټر موږ دی ډایرکټر صاحب دا هیرو دی پروډکټر صاحب کیسه کوه زه له کمرې غلی شوی وي ته ویلې نه دمه وبرېده به نه ته هم دې جوړی که وګوره ډایرکټر مخکې دلې بدلې مه وایه ته به هم زغللې زه 10,00,000 روپۍ مې وله تباه کړې خو تا ته ووایي چې داسې ووایه ته غلی شه ته ته ووایه وایه وایه زه به ستا په پکرۍ کې اوبه په کپرۍ کې زه به ستا کوپړی کې کوپیان وکړم نه غلی نو څه ووایم ښه زه به ستا په پکرۍ کې اوبه وڅښم زه به ستا په کوپړی کې څه غنم وکړم بنده کړه نو څنګه ووایم یا ته غلی شه ته ته ووایه ما ستا پلار وژلی دی ما ستا پلار وژلی دی غلی شه او تا به م وژنم چې زه به ته وایم خولې چې زه راته وایم نو وایه کجی ته ځانه مه وایه وایه ډایرکټر به م پرېږدي 10,00,000 روپۍ ته وایي وایه ده ته ووایه زما پلار دې ولې وژلی زما پلار تا ولې وژلی وایه ته جاړه مه کړه څنګه ډاران دې راته احترام کوي یا څه چلو کوالو څنګه یې ودرېږه چپ پلار یې رانه وژلی دا پرېږدئ په رښتیا نه یې مړ کړې دا شاک دی یو به نه دی دا د پلار وژلی دی تا وژنم یا پیدا کړ دا کیمرامین داسې دی دا یې څه راوستي دي ډایرکټر صاحب زه راځم څه کې خفه شوم دې تږي شوي دي ډایرکټر صاحب ورشه ورته د ټینګې څخه وباسه فلټرونه سپي دا د چینې دي اوی اوی خدای لیوانې شوم ډایرکټر صاحب ها دا چا د چا پلار وژلی دی ماړه دا فلم جوړو ده د پلار وژلی دی دا ولې لکه دې پرې د پلار یې ولې وژلی
ولي وجل کوي ولي څنګه چې مال فلم جوړ کا وجل ولي کوي نو فلم کې تو ولي خلک یو بل ولي زما هغه کمیش دغه څه شو پینځه لکه نور هم درکوم خدا سړی به پکې جام دی په ولي وجل ولي راشه دا رګل نه دی دا ټول په ځان له پروډوسر هم نیولې وې دا د پلان وجه دا خو په ډاکټر صاحب دلته یو واده دی بیا واده نه پرې ما وایي ګټه جګړه کې چا مور یا باندې کوي وجل باندې کوي پینځه لکه نور هم ورکوم کار خپل وړم جنگ نه وړم نو باندې اله ما پکې وایي بلا شپېلې خو کما ولولې مکوي جنگ مکوي میډم رااله تاسو ځان ځاګه تاسو میډم ته دته چتره ونیسه لکه چتره ونیسه وای خوش وچرالي میډم غواړم ما ايه وبراواله ورشه بمبینو ولې وبراواله ته بمبینو بنا او کان جوړي وای شکل مال پلیټر وروا ډېر د وخت چې دی د پلیټر بمبه روانه کو بوتل کې ټکوي دا پلیټر دی منډه ورشه تم چې خایس وینم یا تاسو تاسو خو بل راځه زړه په ورډه بوما غږ مکو میډم پلانجا وړېدلم ډایرکټر مېزواني مرکه 6 लाख روپۍ مې دیوالي دي اوه ورشه راغلی پاس هله بچي نو وسره عام در دې فلم دې د زه په وخت راتلم 2 लाख روپۍ دې غوښتي دي ما دې ورغه شي ته ویلې نشو نیمه کې فکر پرې دی راځه واخدا ټول کارونه دي ګډوډ دي دا د چانه د 0 روپیا واغسته چانه 2 چانه د 1 لک روپیا دي برابر کې او ټول شوګان تبا بابا غل ما د سره ګوره هغه تم ګوره کنه تختم خو نه ډایرکټر صاحب هم چې خپل جنکه ویني نو بیا موږ له لیف نه راکړي دا کار پیسو سره دي پیسو سره نه یاره ته موږ په دې باندې پوي کا اختر راغې په سر باندې او فلم لانه تیار دا به ته په کومه سینما باندې شي دا به شیطان دي په سینما له کوم نه کومه چې بند شو نریشا کولورا مړه چې به هیرو ګاندې راوځي ټول کاغه واګري هیرو کم دیو خیره کن شو ګوره ما ایرازیا خدایا روزینا دا هیرو دی دا دې کنه دا خو د یار چې نه چل ګټی دی 2.5 लाख روپیا غوښتي کوم دا خو ویل چې جهانگیر خان او شاهد خان سره بدراول ما دا فلم خو زنه مال پیسې راکا جهانگیر خان نه جوړه دي کنه دا هغه نه خیر تر دې خو چل نه ورتي دا ټوپک څو د سپوږه کې څنګه کبیر چې واغستو چې ټوپک خور لزدي یلا کویلن څه شو تکم ته هغه دور دی کماله لمړه لستلې کو او دا بل څنګه دغه کیمرې ولا پوز ته لګولې دا تاسو کوم تنه خدایا مړې روسته جنگ مکاوي اے مور مینت تا کوم ځای دی د ما پلان وځه دی دې کړي دی دا یا صحیح شو ټول پیسې درال ډایرکټر صاحب تباہ برباد کړي دا دې مړه دا خو د ښکار دی که تیار مړی لمبي دا څه شی دي مخه پکېګا لره شا لاس دی با اخلا څنګه گزارو کنو غلي ودرې نه کوي ما تختی دا واده به څنګه کېږي یار تعالی مخ پاده ته جوړ دی چې نو ګورانو کباړه غونډه وا اګه پر څه چل دی اے جنگ مګه خوره خوره نه غلیشا تم غلیشا کار روان دي نه بیک اپ کو اب تاسو کار چالو کو ٹھیک دی راسي ولې دا نه تمدن ځوان مرشه کله خطا ټول قانون دی ګډ وډ سپیشوي یا به دا فلم کولې جوړ کې اورګنایزر نه سما صادر مې وشه راوالي تزا کې مې دا ډایرکټر صاحب 5 लाख نور اندر کوم کو دینه کې جهانگیر وړه تاسو دی یار اوده پتا څه کوم دا خو د څنګه دی اوده پتا څه برامن نو تم ځاله کا سکرپټ مې پلیکا
काय सवय मेरे का सेवन तमुसा छत्रेवाल्या किन वाखता कि तू जा गडबड कलक राखून कळी का ना देखो फिल्म न सुन बास पैसे वाले डूबेकडे झाले माणूस 10 रुपये गेला हुआ डायरेक्टर से नन पस फिल्म न छोड़म शौकियान बनायम दास चिना के नालम चपयावा बजराजी दास हिरोगान नालम ए खला की तराम तस्तबल कई सही ना कनाल पर दुआ पूरी तसलूर पूरी वाला तस्तबल के ودينا بس نورو تراشي ديلم بيدرو بوركا كورباني بابا بو مسكري ए دستی صاحب نه تامه او زه شي په جوړ شوی چې په لار ماشومه روان بس ته راځه ډرامه در باندې کومه زمان فيلمونه دون سوپر هيت تر اوسه چا کتلی نه دي نريشا کتلی دي کله د خسر طاقت لري نو څوک نه ګوري ورا خور لا لا اسمع چوا جنب لکه بل فيلم جوړو هغه کې دي هیروین نه په نه خو څو په کې راولي هغه کې د جهانگیر خان او شاهد خان لرم دوانه د پکې خانم जहाँ गिर रहा वाला पैसे डायरेक्टर से अला बैकअप